ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سره بټن باندې کلیک وکړئ یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوو ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره درشي. کفارو د لوښي استعمالول څرنګه دي؟ د حضرت صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه. د درود په متعلق کې بیا په خپل بحث کې یوه مسله دا روانه ده چې د حضرت صلی الله علیه وسلم نوم ذکر شي او ټول عمر خو یو وارې درود ویل په ده فرض دی، چې د ده نوم ذکر شي په اول وار باندې درود ویل په ده واجب دی، دا په اتفاقي ده. خو په هر وار ویلو باندې چې د نوم اخیستی کېږي درود ویل څرنګه دي؟ نو هلته عام علما وایي چې هر وار ویل مستحب دی. امام طحاوي او محققین د احناف وایي چې په هر وار واجب دی. نو لحاظه دا ملګري چې دا رسول ټکی اوري ټول د درود شریف وایي، داسې نه چې صرف هغه قاري باندې ده. یو خو په فضیلت ثواب ټول وګټي او بل طرف ته داسې نه چې په خلاف د شریعت کې واقع شي. شیخ سلیم الله خان رحمه الله علیه د دغه په احوالو کې راځي ده به چې کوم عبارت تا شاګرد ویلې نو یو دوه وارې توصیه وکړه چې تاسو هم درود شریف وایئ، خو بیا چې طالبانو سستیا لیده بل وارې وایي په زور په حتمي کړه چې په جهر به ټول وایي چې زه یې اورم. نو دلته مو چې پام وي دا درود شریف یو خو هر سړي ځان شخصي ګټه ده که نه، چې یو وارې څوک درود په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووایي الله تعالی په ده باندې لس وارې کوي. بل خلاف شریعت کې به سړی واقع کېږي نه. نو د حضرت صلی الله علیه وسلم نه د لوښیو کټویو د مجوسیانو پوښتنه وشوه. ولې پوښتنه کېده؟ دا پوښتنه ولې کېده؟ ځکه کېده چې کفار په خپلو کټوو کې یا د خنزیر غوښې پخوي یا شراب استعمالي، هغه شی چې د شریعت مطهره په نگاه کې نجس دی. اوس نو دغه لوښی هم په دغه نجس شي نجس کېږي، استعمال یې موږ ته څنګه ده؟ حضرت صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي په بل ځای کې روایت کې راځي چې که اول نور لوښي پیدا کېده دا به بیخي استعمالوئ، که نور نه پیدا کېده داسې علاقه وه لکه هلته بیا راوي ورته چې موږ په اهل کتابو په ملک یو نو نور لوښي پیدا کېږي نه، بیا نو حضرت صلی الله علیه وسلم ورته بیا یې مینځئ په اوبو باندې صفا کوئ. خو دغه مینځل که په هغه لوښي کې اثر د نجاست لیدی کېدو نو پرې مینځل واجب دی چې بیا ومینځئ، او که اثر د نجاست نه پکې لیدی کېدو د توهم په بنیاد باندې کېدی شي چې دی نجس شی پکې استعمال کړي نو پرې مینځل یې مستحب دي احتیاطا. پرې مینځئ صفا یې کوئ او بیا وروسته غوښې شیان پکې پخوئ. او حضرت صلی الله علیه وسلم د حاله هغه په غاښو ښکار کوونکي دریدنه چې پرون مو خبره پکې کړې وه زوبړ په دغو کې ده د دغو نه یې منع وکړه. دا بل روایت کې بیا داسې ده چې حضرت صلی الله علیه وسلم ته وایي موږ د اهل کتابو په مځکو کې یو، د هغو په وطن کې یو، د دوی په کټو کې شی پخوو، د دوی په لوښي کې اوبه چکو، دا څنګه دي؟ حضرت صلی الله علیه وسلم ورته وایي که نور لوښي نه کړه پیدا، ګورئ مخکې ما درته ویلې اول به پیل کړو د کفارو نه سړی اجتناب کوي، که مو نه کړه پیدا بیا یې پرېمینځئ په اوبو یې صفا کوي. بیا ورته ویلې موږ په داسې ملکو کې چې ښکار باندې مو ګزاره ده، موږ څنګه وکړو دا ښکار کول څرنګه دي؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي که تعلیم یافته سپی دې پسې ولېږو، دا خو خپله بیا کتاب الصید را روان ده، ټول بحثونه خو به دلته نه کړو. تعلیم یافته سپی دې پسې خوشی کړه، د خوشي کولو په وخت کې د بسم الله په وویلې ته چې ورتلې شی یې مردار کړی و مړ کړی و تا ته یې غوښه خوړل راواتي. او که غیر مکلف سپی و غیر تعلیم یافته سپی و دا پسې لاړ هغه شی یې زخمي کړی خو لیا ژوندی درته ور ورسېدې، دلته قید شو لیا ژوندی درته ور ورسېدې بیا تا حلال کو بیا یې وخورې پروا نه کوي. خو که نه غیر معلم سپی ده هغه لاړ هغه شی زخمي کو مړ یې کو ته چې ورتلې هغه مړ شوی وخوړلی بیا نجس ده ناجایز ده. دغه شان په غیشې که ښکار کوې چې د ویشتلو په وخت کې د بسم الله وویلې په دغه غیشې شی ولګېدو ته چې ورسېدې مړ و خو د ویشتلو په وخت کې د بسم الله په ویلې وه خوراک یې د تا دپاره جایز ده. او که بسم الله نه ویلې شوې دا مسله به بیا هلته ذکر کوو، قصدن پاتې شوې قساوت پاتې شوې نور چېرته بیا